د الفت نثري کلیات. لیکوال ګلپاچا الفت. راټولونکی محمد اسماعیل یون. ویونکې آمنه. غوره نثرونه. د پردې خبرې. تر څو چې د ښځو مخونه پټ وي، خبرې به هم په پرده کې وي، ځکه چې په پښتو کې خبره هم مؤنثه ده. یوازې خبره لا څه چې ژبه، وینا، معنا، خطابه، مقاله هم د تانیث علامې لري. هغه وینا چې ابتکار پکې وي د ادب پردې ته لا ډېر ضرورت لري. تاسې زما خبرو ته لږ غوندې باریک شئ. د ادب او سیاست خبره ډېره باریکه ده. زه په ډېره نرۍ او باریکه لاره لاړم. خدای دې وکړي چې ډېر باریک بین خلک په دغه لاره راشي او په ځیر ځیر وګوري. ما اوښان نه دي بار کړي. زما قافله د مچیو ده چې د ګلونو له پاڼو نه په هوا کې څه راوړي، عسل ترې جوړوي. له دې قافلې سره د سبا وږمو خوشبويي بار کړې ده چې څوک یې په سترګو نه ویني، مګر حساس دماغونه یې احساس کولی شي. هو، زما کار له احساس سره دی. زما خریدار باید ډېر حساس وي یا ډېر حساس شي.